پښتون د لر او برمري په کوټه په خیبر مري ملک مې سر خوړلی ملا مې په منبر مري جفنانه خبر نه یو چې کاڼه یو کړنده یو په امن پسې مړه یم سلومینه د وزیرستان غیرتي ولسه خدای دې وکړي چې روته روغ او جوړ ووایم لکه څرنګه چې توسې ته پاته ده چې په ټول وزیرستان کې د بدامنۍ لهر یو ور بیا شیري دی خو په ځانګړې توګه په تحصیل بیرمل اعظم ارسه کې په عام ولس باندې چې کیمه ډور او خوف او یره ګډه شوې دو د دغې دهشتګردۍ د دغې ډالري جنګ لامل یې دی نو یې دغې د ورکولې د پوره او سابو د جیمې پاریز د ګایز په لاس باجې باندې د اعظم ارسک په بازور کې د امن په نومه باندې یوه لویه جلسه کیږي نو د وزیرستان هر مکتبه فکر خالنه ډاکټر انجنیر سیاسي او تبلیغي مولا ملک د هر یو نه د میش په پښتانه او افغاني مینه سره خواسته چې د می سره د امن په جلسه کې ګډون وکړي ترڅو د خپل ولس د پوره د ژوند